الذي الله فرمایل که ښه کار دی خو ستا فایده ده، که محنت کې ځان دپاره لګي، که سخت او تکلیف تیری ځان دپاره لګي، او که نه چېرته داسې نه کوې دی الټه چلېږي نو نقصان یې تا ته دی. الله ما ته څه نقصان او فایده نشته، ستا کار دی. ټول اختیارات الله فرمایي ستا په لاس کې د کامیابۍ ناکامۍ ماږدلي دي. بس دې لحاظ سره سبب او د محنت په لحاظ سره چې اسباب به اختیاري خپل محنت پکې خپل اختیار به صحیح استعمالې نه ته به کامیاب، او که ته غلط استعمال ستا نقصان دی. نو ستا په اختیار په صحیح استعمال باندې الله ته فایده نشته، او ستا اختیار چې دا ته غلط استعمالې په دې الله ته څه نقصان نشته، په دې کې الله ته څه نقصان هغه نشته. دا خبره الله ذکر کړه، نو مخکې ورته یو فارموله ووي، یو قاعده هم ورته ذکر کړه. یو سړی کله ایمان راوړي نو د باندې به خامخا تکلیفونه راځي، ځکه دا ایمان دا خو د ده دپاره شی دی د کامیابۍ یو بنیاد دی. نو هر سړی چې هغه کامیابیږي نو څه سخت او تکلیف به تېروي که نه به تېروي؟ نه به تېروي، که تېروي به همدغه شانتې د تېروي به. چې انسان کامیابیږي نو څه به تېروي؟ سخت او تکلیف هغه به تېروي. نو د ایمان په بنیاد چې کومه کامیابي ده خو ډېره لویه کامیابي ده. نو اوس په ایمان کې سختي او تکلیف وي که نه؟ که نه ایمان دې ته وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله قصه ختمه محمد رسول الله، دې ته خو ایمان نه وایي. دا خو هغه دننه چې صحیح ده هغې سره اظهار ته وکړو، په ژبه دې وي دننه پته نه لګي څه دي. نو واقعي ده چې په ژبه سره راغله او تا ووایي چې زه پرې پوه شوم چې دا څه دي، او دا زړه ته کله کوشو د هغې نه پس د ایمان هغه څه شی سټارټ شي، تکالیف سټارټ شي په تا باندې، بیا به ستا مخه سره ته به مخامخ کېږي د څه سره؟ د تکالیفو سره او د مشکلاتو سره. او ولې به مخامخ کېږي؟ ځکه دا ایمان چې دی دا بنیاد د کامیابۍ دی، او هر کامیابي هغه محنت غواړي، او په محنت کې صحیح مشقت او تکلیف یې اسانې خبرې خو مې ورانې نه دي که صحیح دي.